من تر اوسه جنگ لا نه دی شروع کړی. اسلامي امارت پالیسي دا ده لا تر اوسه موږ جګړه نه ده شروع کړې. یوازې د دوی د ظلمونو په مقابل کې یو څه بریدونه ترسره کړي دي چې د خپلو ماشومانو او د خپل مظلوم ولس انتقام ترېنه واخلو. د اسلامي امارت د دې عملیاتو نوم دی رد الظلم، د ظلم او د بربریت مقابله ترسره کول. اسلامي امارت لا تر اوسه جګړه نه ده شروع کړې. اسلامي امارت یوازې د خپل هیواد او د خپل ولس نه دفاع او د خپلو مظلومو ماشومانو انتقام یې اخیستی. اسلامي امارت غښتلي ځوانان لري. تاسو دغه مېړني ځوانان په دې چوکونو کې وینئ، دغه درشایګانې چې په تن باندې دي، دغه چې په اسلحه باندې ځانونه غښتلي کړي دي، داسې مېړنی ځواک موږ لرو. اوس افغانستان بې څښتنه نه دی. قدرمنو ولسونو تر اوسه د دې ضرورت نه دی پېښ شوی چې موږ عام ولس په دې جګړه کې برخه واخلي. مجاهدینو خپلې سینې سپر کړي دي. د دې هېواد او د دې نظام او د اسلامي امارت نه به دوی دفاع کوي. تر اوسه د دې ضرورت نه دی پېښ چې ولس ته د اجازه وشي. تر اوسه د دې وخت نه دی راغلی چې زموږ ولس دی عملا راوځي او په دې جګړه کې د ځانونه ښکیل کړي. الحمدلله ځوانان شته. تاسې بېغمه خپل کاروبار کوئ، بېغمه خپل عبادات ترسره کوئ، بېغمه تاسو اوسېږئ. تاسو دپاره هغه سرښندونکي مجاهدین چې پرون یې یرغلګرو امریکایانو ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړې، د خپل تن په غوښو باندې له دوی سره وجنګېدل، خو دې وطن ته یې بریا راوړه. همغه مجاهدین دي. د دې مجاهدینو حمایه یوازې وکړئ، د دې مجاهدینو تر شا یوازې ودرېږئ. تر اوسه پورې د عملي په جنګ کې د ښکېل کېده د دې اجازه د اسلامي امارت له خوا نه نشته. که چېرته ضرورت شو دا زموږ مېړنی ولس دی، نظام په تاسو باندې غږ کوي. خو تر اوسه پورې د دې وخت نه دی راغلی. موږ تاسو ته وایو چې تر اوسه منظمه جګړه اسلامي امارت نه ده شروع. که زه په الله باندې قسم وخورم خانس به نه شم چې دا مجاهدین هم اسلامي امارت په زور راایثار کړي دي. مجاهدین په دغه لاره کې د ځان دپاره شهادت غواړي. د دغه ظالم طاغوتي نظام نه د انتقام دپاره بې صبره دي. مجاهدین نه مشرتابه او مشران په زور راایثاروي. که د دې وخت راغی انشاء الله العزیز اسلامي امارت به په تاسو باندې غږ وکوي. ستاسو له جذباتو، ستاسو له احساساتو، ستاسو له غیرت او شهامت نه یو جهان مننه کوو. الله عز وجل هم همداسې شملور او باشهامت لره الله عز وجل هم شپږو طرفونو نه وساته. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالي ټولو مجاهدینو موږ ته اواز راکړی ده چې د خدای په خاطر باندې زموږ چارواکي بعضې اجازه نه راکوي. دا یایي چې د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو رول ډېر اوچت ده. هېڅ چا ته ضرورت نه لري، هېڅ چا ته یې نه لري. خو د موږ حوصلې تنګې دي. موږ یایي چې موږ د دوی په مټ په مټ جهاد ورسره وکړو، قرباني ورکړو او د دې خاورې حفاظت وکړو. نور هم غالي لوېدلي. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ اسلامي امارت سره په کلکه سره ولاړ یو. دغه پاکستان چې دا مردود بلک دا یو ورې نه ده، دوه ورې نه ده. د موږ کنکلي ماشومان په شهادت ورسول. دا په موږ باندې یو 3-4 دفعې حملې وکړې، نو موږ انشاءالله په کلکه سره جواب ورکړی ده، ورکوو یو. نو له نه ایسته به که دا ځوانان دي، که چې پکتیا خلک دي، که ټول مخلوق د ټول انشاءالله اوږه په اوږه به ورسره ولاړ دي. هم د تجارتیان چې دي، ماليان چې د پیسو له طرفه د هر طرفه سره او په جهاد کې به دا ټول ځوانان ټول مکمل ورسره ولاړ یو. دا د مردود ته به په مثبته سره شکست ورکوو چې بیا په ټول ژوند باندې دغه نه وکړي. انشاءالله اسلامي امارت په بخت تللی ده. اسلام آباد تاریخي چا نه ده ویستلی، موږ ویستلی ده. انشاءالله چې څومره عملیاتو کړي، بې ګناه خلک یې شهیدان کړي دي. موږ د ده پوستې وهلې دي، عسکر هم راوستې دي، ټانګونه مې وځلي دي. موږ به اول تر اخره په کلکه ورسره ولاړ یو. انشاءالله هېڅ څوک که ځوان ده که زوړ ده که هر شی ده مدد په امارت سره په یو کلکه سره ولاړ یو. په یوې غاړې ته کېږدو. حکومت ولي نظام د ټولو ولایتونو چې
دا قطاعت په یوې غاړه کې غاړې ته کېږو په دې چې د افغان ولسونه د ازمایلو وخت ده دا ازمایښتونه ورکړل سوي دي په دې ځای باندې تیاري کړو څوک که هر څوک له خپلو شعورو اهدافو نه تېرېږي موږ په سر او مان سره جګړې ته تیار یو د نړۍ ټول دې ته تیار دي تاسو یقین وکړئ د الله په ذات مې د قسم یې په دې روزه کې چې زه کله لاس پورته کوم د جنت غوښتنه کوو دی باندې ځان راته شرمېږي ځان راته رسوا ښکارېږي ټول د سر او د مال او د قرباني باندې سنګرونو او باډرو ته تیار یو خپل نظام ته دغه یو اطمینان ورکوو چې تاسو په دې باندې مه خفه کېږئ چې زه 1.5 لک اردو لرم ته 40 میلیونه اردو لرې دا ټول ځوانان د خپلو سرونو په فداکاري باندې هر یو د تا ځوان